په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما لخوا په جګړو کې د ملکي تلفاتو په اړه یو نوی خپور شوی راپور ښیي چې د 2014 میلادي کال په پرتله روان میلادي کال یوازې د ځمکنیو نښتو له امله د اوښتو تلفاتو شمیر 9% زیات شوی. د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مجموعي توګه 4853 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% لوړوالی ښیي. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشرې جورجټ ګینون د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د یو راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې دا تلفات تر ډیره د توغندیو، هاوانونو او نورو سپکو وسلو د لګېدو له امله رامنځته شوي. د لومړي ځل لپاره د ښکېلو خواو له لورې ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو ستر عامل جوړوي. د ځمکنیو نښتو له امله اوښتي تلفات د 2013 کال په پرتله 9% لوړوالی ښیي چې شمېر 1900 کسانو ته رسیږي او د ټولو تلفاتو 9% تشکیلوي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ځمکنیو جګړو له امله رامنځته شوي. میرمن ګینون وویل چې سږ کال د 4853 ملکیانو له ډلې چې ورته مرګ ژوبله اوښتې 1540 وژل شوي او 3209 ټپیان دي. نوموړي ویل چې تر ځمکنیو جګړو وروسته چاودېدونکي مواد او ځان وژونکي او ډلهییزې حملې د ملکي تلفاتو ستر عوامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دې تلفاتو 40% د دولت ضد وسلوالو لخوا پیښ شوي، 9% د دولت د پلوي ځواکونو لخوا، 8% د امنیتي ځواکونو لخوا او 1% هم د نړیوالو ځواکونو لخوا رامنځته شوي. په راپور کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې د 12% تلفاتو مسؤل څوک نه دی بلل شوي او زیاتوي چې پاته تلفات له جګړو څخه د پاته شویو چاودېدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي. راپور وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد د ملکي تلفاتو دوهم ستر عامل جوړوي چې له امله یې په روان میلادي کال کې 1463 تنه وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي او د تیر کال په پرتله 9% لوړوالی ښیي. په همدې کال کې په ځان وژونکو او ډلهییزو حملو کې بیا 156 تنه وژل شوي او 427 نور ټپیان دي او دا د ملکي تلفاتو درېیم لامل دی. میرمن ګینون ویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ماشومانو او ښځو تلفات هم په بېساري ډول زیات وو.